امام غزالی رحمت الله علیه دی باره کې یو عجیبه قصه لیکلې، ډیره ناشنا خبره ده چې کله سړی ګناه کوي د هغې ګناه تاوان اول د انسان ته رسېږي. دا انسان نه دی پوی، خو د دې تاوان اول د انسان ته رسېږي. امام غزالی رحمت الله علیه وی یو زرګر سره یو سړی نوکر و، یو کس ورسره نوکر و، هغې به د دې په کور کې داسې کار کوو چې د دې زرګر کور ته به اوبه راوړلې، اوبه چې به راوړې د کور مخې ته به وله کېغوستلې، کس به واپس بې ته لاړو. دېرش کاله د دې زرګر په کور کې دا خدمت کړی، 10 کاله هر سحر د دې زرګر کور مخې ته اوبه راوړي او دلته یې کېږدي واپس هغه کس ځي. 10 کاله دې کس ته خدمت وکړو. یو ځل دا کم کس چې اوبه راوړلې دا چې کور ته راغی که نه چې ویې کتل د دې مالک دا ښځه د کور په منځ کې اوده ده او بدن یې ښکاره کېدو. نو دا کم چې نوکر خادم دی دا راغی او د دې ښځې په دې لاس باندې وله زور وکړو. 10 کالو کې کله ښځې ته کتلی نه و، 10 کالو کې کله ګیټ نه دننه نه و راغلی، په دغه ورځ باندې راغی او د هغه مالک د دې ښځې په لاس باندې زور وکړو او واپس ورنه سمدستي ووتو. ښځه چې راپاڅېدله ډېره حیرانه شوه، الله داسې عجیبه کار وشو. 10 کاله زما په کور کې خدمت کړی دی، تر اوسه زه کتلی نه یم، نن راغی زما په لاس باندې زور وکړو. دې دا غلط سوچ څنګه وکړو، دې دا غلط فکر څنګه وکړو چې زما کور ته راغی او زما په لاس باندې زور وکړو. ماښام چې خاوند راغی، خاوند ته وی نن دې په بازار کې کومه ګناه کړې ده، نن دې په بازار کې کوم غلط کار کړی دی. خاوند ورته وی ما غلط کار نه دی کړی، ما ګناه نه ده کړې. دې ښځې ورته ویلې خامخا دې ګناه کړې ده، خامخا دې غلط کار کړی دی، ووایه ما ته. خاوند ویل زرګر ما څه نه دي کړي، ویل چې ما ته ونه وی نو زما او ستا زندګي په دې ځای باندې ختمه. نو هغه زرګر ورته ویلې وی نن زما دوکان ته یوه ښځه راغلله، هغه ښځه ډېره ښایسته وه، هغې ما نه بنګړي اخیستل، ویل هغې له چې ما کله لاس کې بنګړي واچول چونکې هغه ښایسته وه نو ما وله په دې لاس باندې لږ زور وکړو، زما زړه کې غلط سوچ راغی، غلطې ارادې راغللې. هغې چې ورته څنګه دا خبره وکړه چې ما وله په لاس باندې زور وکړو، وی ستا د حقه ګناه نحوست، ستا د حقه ګناه سپېروالی، حقه نوکر چې 10 کاله موږ کره خدمت کړی او 10 کاله زموږ دروازې نه مخکې نه و راغلی، ستا د ګناه په وجه باندې هغه راغی او زما په لاس باندې زور وکړو. تا پردۍ ښځې ته سپک نظر کړی، د هغې په نتیجه کې ستا د عزت سره لوبې وشوې، د هغې په نتیجه کې ستا د ښځې لاس باندې زور شوی دی. سهار چې هغه نوکر راغی نو د ښځې نه معافي غوښتله چې زه پرون پوه نه شم، زما دماغو کار ونه کړو، ما ستا په لاس باندې زور کړی، معافي راته کوه. هغې وتل خفه کېږه ما، دا ستا غلطي نه وه، دا زما د خاوند غلطي وه چې پردو ښځو ته یې کتل او د پردو خلکو عزتونه یې لیلام کول، نتیجې ما ته راورسېدله. د بل چا عزت ته سپک کتل، د بل چا حیا ته سپک کتل، یاد وساته سبا به ستا عزت تم خلک چرته ولاړي، سبا به ستا عزت تم خپل خلک سپک کړي. ته کنن په کوڅه کې پردي عزت ته ولاړې، ته کنن د سکول او د کالج په ټیم کې لاره کې ولاړې، خو یاد وساته ته به هم کور کې یو تورسرې خور لرې، ته به هم کور کې مور لرې، ته به هم کور کې خپل عزت او حیا لرې. دا به برداشت کې چې ستا خور ته څوک په لاره کې ولاړي، دا به برداشت کې چې ستا مور ته څوک په لاره کې ولاړي چې خپله خور او مور نشي برداشت کولی. د هغې عزت در باندې ګران دی. مسلمانه ځوانه د بل چا عزت ته د خور او د مور په نظر باندې وکړو.